ډاکټر عبدالحی رحمت الله علیه یو غټ بزرګ تیر شوی دی په دا کراچي کې د مفتی تقی عثماني صاحب هم چې مفتی اعظم پاکستان دی داغه پیرو داغه په باره کې راځي وایي د په وخت کې په کراچي کې یو سړی وغه خپل لور واده کړ نو هغه لور ته ډېره زیاته سونه ورکړه زیورات یې بیخي زیات ورکړ خو څه وخت چې ووتی د هغې د خپل خاوند سره اختلاف شو نو هغه خاوند چې کوم و هغه دا نجلۍ یې وټکوله او سونه یې ټوله ځینې واخیستله او کور ته یې پسې راواخیسته د پلار کره الټه یې څه چم وکړي الټه یې دا چم وکړي ولاړ یې فایر یې د خپل خسر خلاف کاټ کړي چې دې زما سونه غلا کړ هغه چې واورېدل چې په ما باندې فایر هم کاټ شو لور یې پسې راواخیسته او په سونه م ولاړه الټه به اوس تاڼې ته م زه ځم جیل ته به م زه روان یم ورل د ډاکټر عبدالحی رحمت الله علیه خدمت کې حاضر شو هغه ته چې حضرت زموږ سره داسې معامله وشوه الټه موږ تاڼې ته روان یو فایر کاټ شو هغه ورته تاسو داسې وکړئ په کور کې ګرد کوچنیان لویان زنانې سړي ګرد درود شریف شروع کړي بس په کور کې یو مخ درود شریف شروع کړي په کثرت سره وایاست الله بس دا مسله در حل کړي وایي هغه دومره په اخلاص سره دا درود شریف ووایي دومره په کثرت سره ووایي بار بار هر ځای درود شریف چلتا پرتا هر ځای ولاړ په ناسته په هر حالت کې دا کور والا ګرد درود شروع کړي وایي هغه کم خاوند چې واده زنانې هغه دا سونه راواخیسته بازار ته ولاړ یو سونار ته ورغلی زرګر چې ورته وایي دکان ته ورغلی هغه ته دا سونه زه خرڅوم دا په څو باندې اخلي هغه ورته ویل سونه خو زه اخلم خو د دې رسید تا چیرې اخیستی ده هغه ورته ما په کراچي کې اخیستی ده وایي دغه رسید به تا د خامخا ستا سره پروت هغه رسید ما ته راوړه د رسید خو نو ګوره څه شو هغه ولاړې ګوره زما سره رسید خو نو چونکې دا سړي سره و د څو پسل سره و خو د هغه سونار سر باندې خلاص شو چې سونه یې غلا کړې ده په اشاره کې زوی ته وویل چې پولیس راوغواړه وایي پولیس راغله دی یې ونیوی چې ونیوی یو څو ډنډې چې ورکړه ده دا اقرار وکړي چې سونه ما غلا کړې ده زما د کور والا هغه و هغه مې وټکوله پسې وام اخیستله الټه مې په دې باندې فایر کاټ کړي نو هغه باندې فایر کاټ شو دی تاڼې ته ولاړې سونه هغه ځین راوګرځوله خسرتیا هغه دا سړي خسرتیا ورکړه دا صرف څه شو دومره یو پردی سړی الله په مهربانه کوي د درود برکتو په کور کې درود رالی درود شروع شو الله پاک هغه مشکله مسله حل یو بزرګ وایي زه یو ځای په لار سفر مې کوي د مازدیګر یا د ماښام د لمانځه ټیم شو نو هلته چې مې وکتل شاوخوا یو څوک هم نشته یو سا دی د اوبو یو کویی دی سا دی هغه ته چې ورغلم چې ورته ومې کتل اوبه ډېرې لاندې دي نو زما شاوخوا مې وکتل نه یو بالټۍ شته نه یو رسۍ شته چې اوبه راوباسم نو په دې سوچ کې یم چې لمونځ هم قضا کېږي اوس به څه کوو وایي یو کوچنۍ نجلۍ د کوره راووتله د کم عمر نجلۍ ده هغه د کوره راووته ما ته وایي چې حضرت ولې پریشان یې وایي ما ورته وویل د لمانځه وخت دی لمونځ قضا کېږي اوبه نشته هغه اوبه خو په سا کې دي وایي ما ورته وخندل چې هغه ډېر لاندې دي خو نه رسۍ شته نه یو بالټۍ یو ډول په خوا چې به هغه بوکې وي وایي هغه ما ته وویل چې دا به اوس راوځي وایي یو شی ووایي په اوبو کې لاړې تو کړه کوچنۍ نجلۍ اوبه وایي سر ته رالې ټولې اوبه راپورته شوې د سا سر ته راورسېدې وایي ما اودس باندې وکړي اودسه باندې هغه نجلۍ راوغوښتله چې بچی ته کم داسې عمل کوې تا څه شو وایي په دې باندې چې زه دومره د الله سره زما دومره تعلق یعنې ما ته اوبه نه شوې راپورته او ته یو کوچنۍ ډېر کم عمر نجلۍ یې تا چیش به ووایي چې دا اوبه راپورته شو هغه تر ما ته خو پلار او مور دا یو شی راښولی دی چیش دی درود شریف مې ووایي ما درود شریف به ووایي هغه درود شریف چې لاړې کې تو کړې هغه اوبه راپورته شو د درود په برکت سره د سا اوبه سر ته رالي یو کوچنۍ نجلۍ ده د هغو څه شو په کور کې یو ماحول جوړ کړی بس کوچنیان هلکان نجونې مې دا سره کښېنولې خپل درود به وایي بس سل واره دوه سوه واره به درود وایي داسې مضبوط په دې باندې یقین و چې هر عمل مې د الله سره شی وغوښتل الله به په درود په برکت سره ورکول دا داسې مجرب عمل دی د درود شریف دې ته باید چې موږ په معمولي نظر باندې نه وګورو او نبی علیه السلام فرمایي وایي د درود یوه فایده دا ده چې کله ستاسو یو شی ویر سي په موقع باندې وایي د پلاني نوم راسه ویر سو کوی دا ښه نوم یې و نبي علیه السلام وایي په ما باندې درود ووایه فورا به در یاد شي دومره د برکت شی دی او د درود سره چې دی ذهن تیزېږي او علما یو شی لیکلی دی وایي که چیرې د چا زوی بې لارې سي یا یې لور بې لارې سي وایي بس دومره کوشش خالي وکړه چې د تسبیح ورکړه درود باندې شروع کړه بس په یو رنګ د ده سره د یا د ملګري په ذریعه یا په بله ذریعه باندې ورته به ته درود شروع کړه دا بچی چې وایي درود شروع کړي د درود په برکت سره به الله پاک دی صالح او که کمزوری ذهینه بسی دماغ به تر و تازه شي او صحت به الله ورکړي د درود په برکت سره دې په ذراو فضایل زه څومره تاسو ذکر نو د درود باید چې موږ
یو پابندي شروع چې درود موږ وایو صرف تر بیانه پورې محدود نه شي چې موږ بیان واورو بس لاړو ختم. او بل په دا موبایل او په فیسبوک باندې ډېر وظایف خلکو شي مختلفه فرقې او مختلفه خلک دي نو په هغو باندې باید چې موږ ډېر زیات توجه نه وو. درود استغفار دا دعا په قرآن سره هم ثابته دي په احادیثو کې هم راغلي دي فضایلو شته او د خلکو کارونه په دغو دوو باندې شوي دا دعا عمله که یو سړی په پابندي سره شروع کړي یقینا به د دغه سړي ژوند دغه دنیا به الله ډېر ښایسته کړي غمونه به الله ختم کړي مال به الله ورکړي د پریشانانو څخه به الله پاک وساتي. ایو بزرګ د سند یو بزرګ دی اټیم په جنت البقیع کې الته شخ دی د قبر الته دی دا هغه په باره کې راځي وایي کوم ټیم چې ان د درود شریف دومره په کثرت سره وایي چې ماښام به بدېدی زر واره به په نبي اسلام باندې درود وایي. نو یو واره وایي د اما عایشه رضی الله عنها د زه ویده په خوب کې ټلیفون رالی مطلب په خوب کې په خو موبایل نه و د ټلیفون حساب و دا پی ټي سی ال دغه شی وایي ما چې هغه د سیور راپورته کړي مال څوک وایي هغه راته وایي یو زنانه ده ما ته ته موږ چیرې پېژنې بچیه زه خو اما عایشه یم او ستاسو مې یو ګیله ده د یو ګیلې د وجې یو شکوې د وجې راغلی یم وایي ما ولې اما جي څه شکوه دي ده وایي هغه راته وایي چې ته په نبي علیه اسلام باندې درود وایې دا ستا د درود نورانیت چې دی هغه د نبي علیه اسلام په روزه باندې پېښ دي خو موږ د دې څه معلوم وایي په موږ باندې درود نه وایه وایي ما ورته په تا باندې زه څنګه درود ووایم وایي دې راته چې ته وایې صلی الله علیه وسلم وایې هغه سره یو لفظ بل زیاته وه صلی الله علیه و آله وسلم نو به بیا دا ستا درود موږ ته هم هغه نورانیت را نصیب تا دا درود څه موږ مه معلومه کوه زه په دغه وجه درته راغلی وایي بیا 15 ورځې بعد چې ما دغه درود شروع کړې 15 ورځې بعد بیا ما ته ټلیفون راغلی په خوب کې ما چې پورته کړې هغه الله دې جزای خیر درکړي ستا د درود نورانیت او هغه د رحمتو باران چې کوم دی هغه په موږ باندې موسکېږي. او بله عجیبه کیسه لیکلې ده د سعودي د جنت البقیع د دغو ترتیب دا دی چې مړی شخی یا ته پاتې چې کوم خلک وفات سي نو بیا دوی د 5 کالو بعد چې داسې په قبر کې داسې کیمیکل اچي چې 5 کاله بعد دا بالکل اډونه بالکل خاوري سي یو قسم کیمیکل هغه قبر ته ورچي نو 5 کاله بعد مړی چې هغه بالکل ختم سي وایي د دې چې 15 کاله پر وروسته دوی چې هغه قبر خلاص کړي هغه صحیح سلامت د بزرګ صحیح سلامت پروت بیا چې 15 کاله پر وروسته 10 کاله چې پر وروسته بیا چې وخت هغه سلامت هغه کفن هغه بالکل تر او تازه دی 15 کاله بعد چې بیا هغه قبر لوس کې بیا هغه تر او تازه پروت وایي د سعودي علما او مفتیانو دا په دا قبر باندې دا ولیکل چې دا تر قیامت پورې دا قبر تر ابده مرسو وایي دا سړی دا نه خرابېږي د درود دومره برکت درود برکات دی چې دا زموږ ډېر بزرګان د مولانا عزیز الرحمن ازهروي صاحب چې وفات شو اجود الوهاب صاحب رحمت الله چې وفات شو د قبر څخه د خاورې څخه خوشبو راځي ولې راځي د دغو خلکو د خپل ژوند په درود باندې ښایسته کړی دومره په کثرت سره به درود شریف وایي.